کبیر صاحب د کتاب مخکتنې مبارکي الله دې وکړي چې پښتو په ادب کې یو نوم پیدا کړي د کتاب. او زه ورته یو خپل داسې یو دوه درې هغه ویم مزاحیه غوندې چې کله خوږه کله ترخه په خوله کې کله خوږه کله ترخه په خوله کې او ما هر وخت وي کوه په خوله کې. او ما په چکونه سم ونه لګول ما په چکونه سم ونه لګول او زر مې اوبه شوه هندواڼه په خوله کې. نو داسې زوړ د غزل وې ته وورو چې یاره دلته هغه هم داسې لږ پیسوری دی دا حالات بیمار شوی دی که څنګه چل دی. غزل دی چې بیمانه بس وزیږي د دوزخ په سرو لمبو کې بیمانه بس وزیږي د دوزخ په سرو لمبو کې مومنان په مشغولیږي د جنت په باغچو کې. و سراحي باندې اسکما سراحي به پورا اسکما په یو جام باندې کار نشي سراحي به پورا اسکما په یو جام باندې کار نشي. ساقي بل رنګ مزه ده د انګورو په اوبو کې. او تر هغې به منې نشم ستا له دره زو ژوندی یم تر هغې به منې نشم ستا له دره سو ژوندی یم. په وړو باندې مې وله ستا د خپل کلي په ورشو کې. او لیونی یم ستا د مینې په دې نه یمه دلبره لیونی یم ستا د مینې په دې نه یمه دلبره نه په نمر یم نه په سوري ستا د کلي په کوڅو کې. و ارمانونه مې دودیږي په انګار د ستا د مینې ارمانونه مې دودیږي په انګار د ستا د مینې د وصال اوبه پې توی کړه کوم سوال درته سلګو کې. او مازدیګر چې شو بینوره د ارمان په لمبو وسوم په نظر باندې را نغله هغه شوخه جنکو کې. او اخري هغه ته وایم چې د ملالې لنګ ته ګوره د نرانو کار یو کو د ملالې ننګ ته ګوره د نرانو کار یو کا یادوي لا تر اوسه هره پیغله په ټاپو کې. او اخري بند چې ای رهبره د مور غېږه یوه داسې مدرسه ده ای رهبره د مور غېږه یوه داسې مدرسه ده چې ثاني چېرته نشته د جهان په مدرسو کې. والسلام.